ټولو ته مبارکي وایم. دا نننۍ ورځ ستاسو دپاره ده، پکار دی چې تاسو مونږ واورو او تاسو ته وخت درکړو. مونږ خو تاسو هر وخت یې اورئ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग मैं पश्तो में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि पश्तो सोसाइटी का आज बैच सेरेमनी है, तो इसके बाद सारा जो भी प्रोग्राम होगा वो पश्तो में होगा. सो तासु जमुन सरवसई और न्यू हाल तरवानी चलता सही ना दी मलकुल द हाल चिकम हो दे माहौल लगो खाया زن ناس دې د حیرت بوم دی، دغه چې لاس تر زنې ناس دې د حیرت بوم دی، دغه سړیو د خپل دور شهزاده ملنګه، دغه سړیو د خپل دور شهزاده ملنګه خوب مې لیده او د دې خوب په معنا هم پوهېدم، خوب مې لیده او د دې خوب په معنا هم پوهېدم، لاره مې لیده او رانه لار ورکېده ملنګه. خپل ګران عزیز مشر پرنسپل جناب ایوس خان جناب ایم ایس زکی صاحب ته د پښتو سوسایټۍ د ټول ملي هغې ته حاضرۍ وایم. ایم ایس زکی صاحب
زخ پیمان په ګنا نه یم خو پې ناغاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا تاسو ټولو ته مبارکي وایم دا نننۍ ورځ ستاسو دپاره ده پکار دی چې تاسو مونږ واورو او تاسو ته وخت درکړو مونږ خو تاسو هر وخت یې اورئ بهرحال بیا هم د غزل نه وړاندې څه شعرونه ما نه خو نثر شاعري پاتې کړې ده خو بهرحال بیا هم د طالب علمۍ د دور څه شعرونه به ووایم فکرونه لږه توجه غواړم فکرونه که رسا رسي په راز د کائنات فکرونه که رسا رسي په راز د کائنات سرکیږي حقیقت به په انداز د کائنات او نه زه یم جانانا او نه ته یې جانانا نه زه یم جانانا او نه ته یې جانانا زه سوز د کائنات یما او ته ساز د کائنات نه زه یم جانانا او نه ته یې جانانا زه سوز د کائنات یم او ته ساز د کائنات او د غزل څو شعرونه دي چې پیاله د صبر کمې ډکه هم ده پیاله د صبر کمې ډکه هم ده خدای کو ککړې مې لا سکه هم ده پیاله د صبر کمې ډکه هم ده خدای کو ککړې مې لا سکه هم ده او درته د خپلې سپوږمۍ څه ووایم درته د خپلې سپوږمۍ څه ووایم په ځمکه نه ده خو په ځمکه هم ده او د زلفو غرونه په اوږو ګرځوي د زلفو غرونه په اوږو ګرځوي نازکه نه ده خو نازکه هم ده د زلفو غرونه په اوږو ګرځوي نازکه نه ده خو نازکه هم ده او بل شعر داسې دی چې ډاډه په داو د زما ژوند وتړي ډاډه په داو د زما ژوند وتړي زما د زړه او سر ملکه هم ده ډېره مننه صابر صاحب وایي چې عشق او صبر اوبه عشق او صبر اوبه هېڅ ګزاره نه کوي او ستا په غم غني زړونه نور غمونه څه کوي او هر څوک خو صابر نه وي هر څوک خو صابر نه وي او هر څوک ښکلې څه کوي یار ډېر زیات ستړي شو اوس په لږ څه وخورو امینه څه حساب دی پروګرام څه دی بهر یار یاره پروګرام بهر څه شی بهر دغه دي یار چاولي دي چرسه دیواله خو ډېر اوه رش ته چرسه دیواله چاولي مور به شو خیر دی رش پم دی خپل مینوال ته خو راځي راځي ما بس جی مینوال د بهر شو خو والله چې به سرمنی ملګرو امید لرم چې ویډیو پروګرام بیچ سرمنی هر څه خوښ شوي وي نو ستړي شو بس کور ته روان یو تقریبا 9 بجې
او شکر دی ما سره ډرایور صاحب دی دا زړه مې ښه دی لږ لرې پاتې کېږم هغه دی نه تیاره کې او بس ځوخه نو که ویډیو خوښه شوي وي نو لایک کوئ شیر کوئ کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کوئ زه چې زه الله په امان یار خوشحاله او آباد ټول اوسئ थैंक यू چاچا زه ګیټ کولو که یار زنده باد خوشحاله اوسئ زنده باد چاچا مهرباني زنده باد لاړو یار ځای چې ځو یار بس 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 ایډورډ ماحول پر ته دیځي نه وښیم دا د ایډورډ ماحول دی ځئ